بچوړیا منډه مو وها ارتاو بشه د اسمکه خویا ده او خوک بشه کار براله جوړ کې ما منډه نه دا څه کې سپېره خوله مه خوځوه اوس په رښتیا خوږ شي نه یا بچیا دا څوک دي دا زما اولاد نه دی دا خو زما د زړه غوښې دي زه خو د دوی د ښې لپاره لګېږم ما خو بده نه ده ویلې زویه خو زه یم چې خوږ نه شي واړه دي لاس او خپې به یې مات شي نو کار به راله جوړ کړي که نه زویه زه خو ستاسو د ښې لپاره لګېږم ډېر د ښې دپاره لګیا یې نو بس په دغه کټ کې کښېنه او خبرې کوه ستا په موږ باندې هډو زړه نه خوږېږي ولې چې زه پردی اولاد یم بچیا ما چې ته دې کور ته راوستي د خپلو بچو نه راته هم زیاته خوږی او پته نشته چې تاسو ته ولې زه دومره بد ښکارم زه خو ستاسو د ښې لپاره لګېږم چې بل ورځ دا بچی خوږ شي د ده درد د چا دی او ستاسو درد د چا دی ستاسو د ټولو درد زما دی بچیا زه خو ستاسو د ښې لپاره لګېږم دا ښه به دې ته وایي شپه او ورځ دله خدمتونه کومه چې ما خپل نه کړی نو هېڅوک هم نشي خپلولی هره ورځ د نظرې زرې نه بچیا زما مقصد دا دی چې کله دا بچی خوږ شي د ده درد چې تاسو ته در ورسي او ستاسو درد دا زما دی زما په زړه باندې ډېر درد دی ستا په زړه به درد دي او یا به نه خو زما زړه دې ډېر خفه کو چې دا زه در سره څه کوم او دا تاسو څه کوئ زه بچیه راځه کمرې ته السلام علیکم دادا وعلیکم سلام نو وای دا بچی راغلی او دادا راغلم تاسو کښېنئ زه کمرې ته ورځم ښه زه ورشه زه مخ خلاص وکړه بچی بیا راوځه ځه السلام علیکم یه سړیه په خیر راغلی زویه څنګه یې ښه یې تا څه ګورې ډي ګورې اله ګوره ښه اوس په ماله په پاپو باندې زور کې زویه زور کراله ښه سالاتي بابا خو ډېر خفه ناست دی ولې خیر دی الله دې نور هم خفه کړي زما خدمتونه ورته نه ښکاري او سپېره خوله خوځوي چې لور به دې خوږ شي او لور به دې خوږ شي زه خو یې سمه خولې له راویستم ښځې داسې مه وایه هغه غریب غریب تا ته څه ویلي هغه ځانه په دغه کټ کې غریب پروت دي او خپل مونځ اودس کوي هغه تا ته څه ویلي نور به راته څه ووایې سړیه زه نوره د ده خدمتونه نشم کولی بس دی دا پلار دی د هغه نورو وروڼو کره ولېږه یوازې دا ستا پلار نه دی موږ له دې پې غوږونه وخوړو نشئ کولی نور خدمتونه د دې زما د پلارو نه نه نشم کولی سړیه الله به درله د دې اجر درکړي په دې مه تنګېږه مه کوه داسې چلو نه نه نشم کولی سړیه دا شته چې مې وکړه دا پوره وه دومره ثوابونه بس دی د هغه خپلو وروڼو کره یې ولېږه چې لږه دمه شم بس دی بس ټیک شو نشته زوره ډېرو خبرو ته بس زه ورسره میلاوېږم او خبره ورسره کوم ځای ته کښېنه ښه دا بچیا نو وای دا کښېنه مخ خلاص دې وکړو بچیا او څه مخ خلاصو بابا یو خبره مې کوله وایه بچیا ما وې دلته خو ستاسو تقریبا دا میاشت پوره شوه او زما د دې بل ورور کره به چکر لګولی او سا به وډوب شوی بابا بچیا ستا خبره صحیح ده خو زه دلته ډېر خوشحاله یم د خپلو نوسو سره بچیا بابا ته خوشحاله یې خو زما د واړه نه دي خوشحاله بابا بچیا صحیح ده ستا واړه نه دي خوشحاله خو زه ډېر خوشحاله یم بابا اصل خبره دا ده که نه چې زمونږ درېو وروڼو دا خبره کړوه چې یو هفته به بابا د یو سره بل هفته به د بل سره نو دلته کې ستاسو دا تقریبا درېیمه هفته ده بابا زه خو وایم هلته به کې چکر ولګوئ داسې وایه که نه بچیا چې تنګ شوي یې را باندې تاسو چې کله واړه وئ نو یو به یې بابا زما دی او بل به یې بابا زما دی خو چې کله زویپه شومه نو اوس به راباندې لمبرې کېښودې یو وایي چې یو د هفته به د یو کری بل وایي چې د بل کری کله مې اخوا ولی او کله مې دې خوا ولی ستاسو خوښه ده بچیانو زما د خبرې مقصد دا نه و چې تاسو زه په زور د کور نه وباسم ما خو دله یو مشوره درکړه ما وې صابه ومزاد شي او بله دا چې دا رونه په ما باندې بیا راخیږي وایي چې بابا دلته دی نو دلته به یي بس صرف په دغه یو وجه ما لېږلی بابا نور څه وجه نشته بچیه په هر څه پوه یم په هر څه پوه یم څه وړوکی نه یم یو پلار لس بچي ساتلی شي
او 10 بچي یو پلار نشي ساتلی ولې چې زه بوډا شوم او لاسو خپل مې کار پرېښول یو مې یو ته ولی او بل مې بل ته ولی یا الله دا څه زمانه راله بچیا ماشوم نه یم چې تاسو ماته خونې ښایئ زم خو درنه ځمه خو په مرګ به هم ستا په دې دوشل باندې خپه کښېندم او لاړم درنه بچیا بس تاسو خوښه ده جوزۍ جوزۍ یا ښځې راشه راوځه میدان درته خالي پاتې شو اخر چې څه دې غوښتو ما قدر وکړه که نه بابا دې راباندې وشړو د کوره بابا په خیر بابا ولې جاړئ بابا راځه کښېنه زاهده بچیا جاړم په دې چې ستا ورور نن واید د کوره راوویستم خو خفه په دې نه یم چې د کوره یې راوویستم خفه په دې یم چې زه یې په بېزتۍ د کوره راوویستم زاهد بچیا بابا جاړه مو چې الله پاک ماله په دې حال کې رزق راکوي نو تاله به یې په سر کې درکوي چې په هغه کور کې ستا عزت نه و نو ته مخکې ولې نه راتلې زه ستا بچی یم ته زما بابا یې زه به ستا خدمت کوم بابا زه به ستا خدمت کوم بابا خفه کېږه مو مونږ له به الله رزق راکوي رزق ورکولو والا الله دی دادا چې دا لرګي ختم شي که خیري که نه بیا داسې چلو که چې بازار ته لاړ شه او سبزي راوړه بچیا دومره ظلم خو مه کوه که نه روژه ده د سهار نه دې په دې لرګو لګولی یم او د ټول کور کارونه راباندې کوې بچیا د الله نه ویرېږه دومره ظلم مه کوه نه دا ته څه کار کوې خو شپه ورځ په کور کې پروت چې سبزي د بازار نه نشي راوړی لرګي نشي چولی ماشومان نشي قلارولی نو نور به ته څه کې دادا بچیا ما ستاسو دپاره ټول عمر ځان خاورېرې کو ورځې ته مې نه دي کتي شپې ته مې نه دي کتي جمې ته مې نه دي کتي ګرمۍ ته مې نه دي کتي خو ستاسو دپاره مې مزدوریانې کړلي ستاسو دپاره مې ځان خاورېرې کړله تاسو له مې راوړله او تاسو خوړل نه بچیا تا موږ له څه کړلي تا مسلمانه که په خپل وخت کې د موږ له څه جمع کنجي جمع کړی وې مال جیداد دې راله جمع کړی وې نو نن به درته موږ دواګانې کولې دغه یو کورکۍ دې راله اخیستی دی او هغه هم بس داسې ګډ وډ دی پوه شوې چې څه به درته وایم ستا په وخت کې یاد دې نه دي دا خوا او شا کې دا پلاټونه دا پټي څومره ځان خرڅېدو تا موږ له اخیستي دي استرالم نه دی اغستی صرف او صرف یو کورکۍ دی او نن په ما باندې سترګې راوباسي چې موږ د لار ما د لار څه کړلي بچیا زما دقه وس کېدو چې دا کور مې دله په دې خپله غریبۍ کې جوړ کړلی تاسو نران شئ ځان له په خپله وګټئ بچیا د پلار ګټې ته مه کښېنئ دادا که دا خدمتونه کولی شي خو په دې کور کې به ستا ځای وي که دا خدمتونه نشي کولی نو منګ هم ستا خدمت ته نه یو جوړ شپه ورځ ته ټوخېږې منګ دې په خوب پسې ړانده کړو پوه شوې کور ته د خوښې شی نه شو راوړی مړه دادا منګ ستا نه ډېر تنګ رالو ډېر تنګ رالو دادا بچیا ستاسو دې ظلمونو او دې کارونو نور زه تنګ کړی یم بچیا زه یې نور تنګ کړی یم نور زه په دې کور کې نه اوسېږم په دې کور کې بچیا ستا به ډېر ښی چې د کور نه وځې او ته خو وې چې نن وځم او چې د نن نه یوه میاشت مخکې وتی وې نو ستا به ډېره مهرباني وه ستا په موږ باندې ډېر لحاظ به و ستا زموږ باندې او ته تلی شې
بخیر علي روشې بچیا بابا کېنه کېنه تم کېنه زویا بابا ښه یې بس بچیا ګزاره ده تللی وم غره ته لرګي مې راوړو او کته په دې ټال واله مې خرڅ کړو ډېر ستړی شوم بچیا بابا ستا د خوارۍ لږې ورځې پاتې شوې که خیر زه لوی شوم که نه او د کار شوم انشاءالله تاسو ته بیا د کار ضرورت نشته بیا به یې زه ګټم او تاسو به یې خورئ بچیا الله دې تا لوی کړي او الله دې نیک عمله او صالحه لوی کړه او تر څو پورې چې زما په وجود کې سایي که نه تر هغې پورې زه په تاسو باندې کارونه نه کوم ته زما د زړه سکون یې بچیا او الله دې تا نیک عمله لوی کړي بابا ستا چې څه حق واته ادا کړلی زمونږ هم اوس حق جوړېږي چې د خپلو پلارانو په کار را شو او د هغو مټې جوړې شو ساجده بچیا الله دې نیک عمله لوی کړه الله دې نیک عمله لوی کړه بچیا او که زما په خوله کېږي نو الله دې دله د دنیا بادشاهي درکړي آمین آمین یا الله ما معاف کړې یا الله دا زه خپل عمل د کوره ویستی یم خپل عمل د کوره ویستی یم که چېرې ما خپل پلار په خپلو لاسو د خپل کور نه نه شړلی نو نن به زه خپل بچي خپلې غوښې به زه د خپل کوره نه شړلم دا زما عمل دی یا الله ما معاف کړې یا الله ما معاف کړې زه ډېر ګناهګار یم یا الله ساجده دا هغه سړی و چې همیشه به ستا د بادشاهۍ دعاګانې کولې د کوم نه چې تا فقیر جوړ کړو دا ستا هغه پلار دی چې خپلې مټې به یې ویلې کولې او ستا مټې به یې جوړولې د دې سړي په زړه کې ډېر ارمانونه و چې ته به زما ملاتړ جوړ شي خو تا خو د هغه ملا ماته کړه ساجده که دې پلار معاف نه کړې نو خدای به دې هم معاف نه کړي ساجده اوس هم وخت شته او پاسه پلار دې رضا کا ګنه لاس په مروړې او وخت په در باندې تیري پاسه ساجده پاسه د سترګو تور د زړه ټکور بابا ختم د مشه د زړه زور بابا ستا د وجود ونه سمسوره غواړم ستا زندگی د خدایه نوره غواړم ځکه زاري سوال او منت کومه دعا زستا د روح صحت کومه زما د مور د سر صادر یې بابا د همت غر یې څومره نر یې بابا بابا د خدای دپاره لږ ودرېږئ لږ بابا ما معاف که بابا زه ستا ګناهګار یم ما معاف که بابا ما چېرې هم دا سوچ نه و کړی که مور د خپو لاندې جنت دی د پلار د سوري لاندې آرام دی بابا ما معاف که زه پښیمان یم بابا زما نه بد شوي دي بابا ته زما دنیا یې بابا ته زما ساه یې بابا ته زما ژوند دی بابا ته زما جهان یې بابا ما معاف که بابا زما نه ډېره لویه ګناه وشوه چې ما تاسو ته تکلیف در رسولی ما همیشه خپله خوښه کړې ده او ستاسو په خوښه مې خپله جوخته ایښودې ده بابا ما معاف که بابا بچیا ته ما معاف کړی بچیا او په دې کې تا ته هیڅ ګناه نه وه ما په خپل بچپن کې د خپل پلار سره دغه شانتي کړي وو کوم چې تا زما سره وکړو او دا زما عمل و ما ته ځکه راورسېدو بچیا ما معاف کړی زما د زړه غوښې بچیا ما ته نن پته ولګېده چې ته زما د زړه غوښې یې دغه شانتې د هغې پلار د زړه غوښې زه ومه خو زه نه وم پوه شوی زه د دنیا ټولو هغه کتونکو ته یو میسج یو پیغام ورکومه چې د خپلو مشرانو ډېر خیال وساتئ د هغوی خدمت وکئ د هغوی نه دعا والئ ولې
چې بله ورځ د الله په دربار کې تاسو صفا ولاړ یې او تاسو مختورن نه یې ولاړ تاسو به مختورن نه یې ولاړ زما په دې وړوکي شان پیغام باندې ځان پوه کړئ ځان. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو درنو ملګرو، زه یم نور واحد او تاسو ګورئ سواد کې پی کې واینز. د سواد کې پی کې واینز د اړخه د وړوکي اختر مبارکیانې تاسو ټولو ته ډېر مبارک شه. وړوکي اختر د سواد کې پی کې واینز د پوره ټیم د طرفه موږ تاسو ټولو ته مبارکیانې درکو او دغه شانتې د اوسنۍ وړوکي شانتې کوم ویډیو چې هغه به تاسو کتلی، امید لرم چې تاسو به د هغې نه چې کوم دی څه نه سبق حاصل کړی. زمون کوشش دغه چې ستاسو لپاره داسې یو اصلاحي پیغام راوړو چې په هغې کې څه نه صحیح او د ملګرو کومو ملګرو چې تر اوسه پورې زمونږ سواد کې پی کې واینز یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی نو دا لازمي سبسکرایب کړئ او د غنټۍ نشان هم ووایئ. شبیر که تاسو ته څه ویل غواړي نو هغه به تاسو ته ووایي. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپلو ګرانو کتونکو مینوال ته د اختر د وړوکي اختر مبارکي وایم او د روژې مبارکي ورته هم ځکه چې الله پاک په موږ باندې دا یوه میاشت راوستې وه، دا خاص کر د الله میاشت ده چې الله ورته وایي دا زما میاشت ده، دا زما دپاره تاسو روژې نیسئ. نو زه هغه کتونکو ته یم چې کومو کتونکو زموږ دا ویډیو ګوري نو موږ دا وایو چې زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او موږ د ټول ټیم د طرفه ټولو مسلمانانو ته خاص کر پښتنو ته، ځکه موږ پښتانه وایو مسلمانان موږ ټول وایو خو پښتانه به دا وایي چې خاص کر زموږ پښتانه زموږ دا چینل ګوري او زموږ په خبرو پوهېږي. نو زه که هغه په سعودي عرب کې دي یا په دوبۍ کې دي یا په هر ملک کې دي نو زه د هغو ته بار سلام وایم. او بل یو پیغام به ته زه بل وایم خو خفه کېږئ به نو، زمونږ یو چینل دی بل په یوټیوب باندې ویلیج لایف سواد، نو ملګري پلیز دا تاسو هم دا سبسکرایب کړئ او زاید به ته هم یو څو خبرې وکړي. زاید ملګرو ته خبرې وکړه. یاره زه به ټولو پښتنو ته د اختر مبارکي او ټولو ته سلامونه. صحیح. زاید خان هم ټولو ته مبارکي او سلامونه ووایي او دغه شانته زموږ ټیم چې کوم دی هغه کمپلیټ نه ده دې وخت کې. څه داسې ممبران دي چې هغو د څه مصروفیاتو په وجه باندې نن نه دي راغلي نو د هغو ټولو د طرف نه هم تاسو ټولو ته د وړوکي اختر مبارکیانې په خپلو خوشحالو کې غریبانان ګاونډیان ټول یاد ساتئ. تر هغه وخته پورې د بل پروګرام پورې موږ له راکړئ اجازت. د لوی الله په امان.